خوست کې د زیارتونو د دې بڼې په تړاو چې له نورو په توپیر جوړ شوي بېلابېلې انګېرنې دي. د تاریخ پوهانو په باور د زیارتونو دا شکل چې پخوا لویه او اوږدې بڼه جوړ شوي د همدې وخت خلکو عقیدې پورې تړلې خبره ده چې د وخت د محترمو خلکو لپاره جوړ شوي دي. نو دغه قبرونه چې دي او داسې نه دي چې اوس مثال زه دې څه وایم چې دا هسې خالي خال دي، خالي خالک نه دي، بلکې دغه د کرامت څښتن دي، دغه اولیای کرام دي، دغه د افغانستان په تاریخ کې سرشناسه خلک دي، عادي خلک نه دي. اخوا لیکوالان د زیارتونو دا شکل که څه هم په مطلق ډول نه ردوي چې بلکې دلته به په همدې ډول انسانان دفن شوي نه وي، خو وخت نه وخت ترې د ځینو ګټو اخیستو په پار هم منکر نه دي. دقیقه نه دو کنه چې چاته دغه شی معلوم کړي وي او یا څه یې لوسه ترېنه وړلي وي. نور نو دغه ای وخت دومره اوږده زیره، دومره اوږده خلک بانه و، دومره اوږده جسدونه بانه وي، خو بیا نو دی چې موږ معلومات حاصل کړي دي یا یې خلکو یې خولې نه یا اورېدلي مو دي، دا دی چې دی دغه زیارتونو نه چا استفاده کړې دي. یو ورته مهال تاریخ لیکونکي بیا د یادو زیارتونو لنډې تاریخي مخینې ته په اشارې دا د اوسنۍ زمانې د خلکو نه ګڼي او د همدې بڼو انسانانو چې سلګونه کاله پخوا یې ژوند کړی راتګ هم دې سیمې ته نه تاییدوي. د دوی په خبره دا زیارتونه په افغانستان کې د بېلابېلو یرغلونو پر مهال د ځینو مشخصو ګټو لپاره کارېدلي دي. په دغه منطقه کې د جګو قدرونو خلک نه وو، که وای نو زه په دې درجه ردوم چې باید د جګو خلکو د قدرونو په اندازه قبرونه موجود وي. دا چې یو خال په ځینو ځایو کې حتی د غرونو په سرو کې موجود دی یا په دښتو کې موجود دی، نو دغه یو قبر چې ده نو دغه ما په فکر د انګریزانو د وختو دي چې دوی کله شکست وخوړو او روایت هم دغه شاید چې دوی دغه قبرونه جوړ کړل د دې لپاره چې دوی سله یا زیورات یا ځینې نور قیمتي شیان په دې کې کیږدي. هم مهاله ځایي مسؤلین وایي که څه هم په دې تړاو تر اوسه دقیق معلومات نه دي راټول کړي، خو هڅې یې پیل کړي څو په خوست کې د یادو زیارتونو په برخه کې دقیقې شمېرې او بېلابېلې انګېرنې د منظمو څېړنو له لارې مشخصې کړي. البته د اطلاعات فرهنګ ریاست منصوبین او مسؤلین شخصا په دې کې کوشش کوي چې د دې په مورد د ځینو خلکو سره خبرې وکړي، مرکې ورسره وکړي، ناستې ورسره وکړي، هغه معلومات راټول کړي. په دې مورد یو څه شوي هم دي. په خوست کې یاد زیارتونه چې په خورا اوږده بڼه جوړ شوي په ګڼ شمېر سره موجود دي، خو لا یې هم په دقیقه بڼه نه خو شمېر معلوم دی او نه هم په دې برخه کې د پوهانو او خلکو نظر سره یو دی.